سلامونه نیکې هیلې احترامات خدای دې وکړي چې روغ او جوړ وئ. او دا مهال په اسلام آباد کې مونږ ولاړ یو، ملګرو راغلي یو پاسپورټ له زه او د تره زوی مې. نو چې راغلو دلته مونږ سره دغه معلومات تاسو سره هم شیر کوو چې که څوک هم راځئ او پاسپورټ جوړوئ، اول خو دا ده باید چې تاسو یا الکترونیکي تذکره یا پاسپورټ ولرئ، دا ضرور دی. او تصویران هر څه ځان سره راوړئ ځکه دلته ډېر فراډ خلک ناست دي، فراډ کوي. او بله دا ده ملګرو چې راځئ نو دغلته د کنسلیټ مخې ته خپل کس ناست وي، هغه تاسو ته فورمه فری پرنټ کوي. موږ نه ډېرې پیسې واخیستل شوې په دې شي کې، او دلته ټول فراډ روان دی. نو دې شي نه چې مخکې نه خبر استئ چې راځئ نو تصویران ځان سره راوړئ، او بل چې د کنسلیټ مخې ته کم دغه ناست دی پرنټ والا، هغې ته ورځئ، هغه درته فری فورم هم ډکوي او فری درته پرنټ کوي. نو دغه معلومات موږ تاسو سره شریکول چې دلته تاسو دغه نه شئ. او بل دا د پاسپورټ بایومیټریک یا الکترونیکي تذکره یا پاسپورټ چې در سره وي هله دلته ستاسو کار کېږي. همداسې مه راځئ، ځان مه ستړی کوئ. او $160 دي د 5 کالو د پاسپورټ. دغه معلومات موږ چې تاسو سره هم شیر کړو، تاسې نور ملګرو سره هم شیر کړئ. والسلام.